د اسلامي امارت د واکمنۍ په وزارتونو او ریاستونو کې تازه جنجالونه او ګوښه کېدنې په نوموړې واکمنۍ کې دننه څه روان دي، اختلافونه او شخړې د څه په اړه راپورته شوي دي. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه کتلی شئ. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. د اسلامي امارت د واکمنۍ د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت له لوري 34 ریاستونو ته د استول شوي متحد المال لیک یوه کاپي رسنیو ته رسېدلې چې پکې لیدل کېږي د تنقیص شوو بستونو کارمنان د 1404 لمریز کال د وري میاشتې له لومړۍ نیټې څخه د تنخواه او مادي امتیاز جوګه نه دي، خو دغه پریکړه له نن څخه یوازې 4 ورځې وړاندې اعلان شوې ده. اوس تنقیص شوي کارمنان وایي د تشکیلاتو په اړه له مبهم وضعیت باوجود څه باندې یوه میاشت دوی خپلو دندو ته غوښتل شوي، خو د تازه پریکړې له مخې یې حق الزحمه نه ورکول کیږي. له دغه لیک سره ضمیمه د ننګرهار د کرنې ریاست په تایید شوو تشکیلاتو کې لیدل کیږي چې 52 بستونه تنقیص شوي دي. بلخوا د تیر زیږدیز کال په نومبر میاشت کې د اسلامي امارت د واکمنۍ د چارو ادارې خبر ورکړی و چې د ملا هیبت الله د حکم پر بنسټ د ځمکو چارو او د غصب شوو دولتي اماراتي ځمکو د استرداد وزارت جوړوي، خو دغه وزارت لا تر اوسه یوازې د کاغذ پر مخ پاتې دی. د زاویې په نوم یوې رسنۍ اسناد ترلاسه کړي چې ښیي په 33 ولایتونو کې د دغه وزارت پر ریاستونو او تشکیل جنجال جوړ دی. د نوموړې واکمنۍ د عدلیې وزارت 6 ورځې وړاندې د یو لیک په وسیله د 33 ولایتونو لپاره د ځمکو چارو وزارت پر ریاستونو کې وارسي کوونکي مقرر کړل، خو د کرنې وزارت په یو بل لیک کې چې 2 ورځې پخوا خپور شوی د 33 ولایتونو د ریاستونو لپاره د یاد وزارت وارسي کوونکي رد کړي او ورته یې په لیک کې لیکلي د ملا هیبت الله اخوندزاده د شفاهي امر پر بنسټ دغه ریاستونه د کرنې وزارت اړوند دي او دوی ورته نوي اعلان شوي وارثه کوونکي نه مني. عدلیې وزارت د ملا هیبت الله حکم او د کرنې وزارت د ملا هیبت الله شفاهي امر په لاس کې لري. په دې موضوع کې د ښکېلې یوې سرچینې په وینا پر دغو بستونو د جنجال تر شا د ښاغلي اخوندزاده د ډلې ځواکمن غړی عبدالحکیم شرعي او عبدالسلام حنفي ولاړ دي. هر یو په خپله برخه کې له رسېدلو بستونو څخه پر شا کیږي. د همدې جنجال له وجې د مدغم شوو ادارو برخلیک نامعلوم پاتې دی او چارې په ټپه ولاړې دي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.